دا یهودیان ډېر سازشیان دي. اوس هم که د اسلام او د دین خلاف کوم سازشونه شروع دي، ولې زه تاسو ته حقیقت وایم، زه په دې څیزونو کې لږ ځان پویم که د انکار حدیث فتنه ده د یهودو سازش ورپسې، که د قادیانیت فتنه ده د مرزاییت، یقینو کې دې پسې د یهودیانو سازشات ده. د عیسایان ډېر قمقل قوم دی ګوره، دا امریکانیان او برطانیې والا دا قمقل دی، یهودیان یې لوبی را لوبی، دا ډېر بېوقوف قوم دی. یعنی کوم سړی چې ځان ته عیسی وایي نو دا خو زمونږ د پیغمبر مبارک دومره سپکاوی نه دی لکه څومره چې د عیسی علیه السلام سپکاوی، او هغې بیا هم دفاع کوي. ولې؟ ځکه یهودیان شاته ورپسې ولاړ، ټول د یهودو سازش. دا څومره خاکې چې د رسول الله مبارک جوړېږي دا ټول د یهودو سازش. زمونږ د ملک خلاف لګیا دي دا ظالمان سازشونه کوي په مختلفو طریقو سره. د دې ځان له یو تاریخ دی، خو وخت اوس دله کې درته بیان کړم. نو دې یو ښځه ولمسوله زینب نوم په خیبر کې، هغې له یې پیسې ورکړې او ته د ګډ یا د چیلي په غوښه کې حضور پاک مبارک ته زهر واچوه. نو هغې ښځې په ډېر عجیبه انداز زهر واچوه. رسول الله مبارک چې کله صحابو سره روټۍ خوړله، یو نوړۍ اوچته کړه، خولې مبارک یې تیه وړه او بیا صحابو ته وایي دا ډوډۍ مه خورئ. وی ولې صاحب؟ وی دې کې زهر اچولې شوې. نو هغه ښځه یې راوغوښتل، هغې نه یې څه تپوسونه کړي دي، قصه اوږده ده، هغې جوابونه ورکړي دي. نو بیا یې ورته وی په دې غوښه کې تاسو زهر اچولی. وی صاحب تا ته چا الوی؟ سیوطي صاحب لیکلي خصائص کبرا کې، وی تا ته چا په معجزاتو کې، وی تا ته چا ووی؟ وی ما ته دې نوړی الوی چې دا لاس کې مې پرته ده. وی یو اچولی م دی. وی دام ولې اچول؟ وی مونږ وی که دروغجن پیغمبر یې درنه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې نو تا ته نقصان نشي رسولی. قسم دی حضور پاک هغې معاف کړل. دومره ښکلې خوی الله زموږ ښکلې مبارک پیغمبر له ورکړی چې حیران بشي، معاف یې کړل. لیکن یو ښځه یو صحابي د هغې زهرو د لاسه شهید شو، هغه لږ تېر شوی. نو بیا هغه ښځه زینب دی په هغې کې قصاص کړه. زمونږ طالبان دلته هم لوی بحث مونږ سره کوي، د قصاص یو فقهي اختلافي مسله دلته جوړېږي. قصاص کړه. د دې سازش نه حضور پاک مبارک خدای محفوظ که. نو چې مدینې ته راغی دا محرم سن 7 هجري، نو اخیري یو بل سازش یې جوړ. یو منافق و لبیدي نومو، د پلار نوم یې اسم او د بنو زریق قبیلې سره تعلق لره. هغې و لمسه او پیسې یې ورکړې. نو هغه په رسول الله مبارک جادو که کوډه یې پرې وکړ او د هغې د سر مبارک ویښتې پیدا کړل. سر چې به یې ګمنځاو یو وینځه وه د هغې په ذریعه، خلک وینځې له ورکړي، دا ویښته دا یو طرف ته پټ کړه. نو هغه ویښتې چې طرف پیدا کړي او د هغې ګومنځې غاښې چې حضور پاک مبارک په سر ګومنځم دی پیدا کړل. نو هغې له 11 غوټې ورکړې. د ګومنځې هغه غاښې هم پکې ومنډل او د ګنډلو ستنې هم پکې ومنډلې او د شمې د عمو مې ته ګیر چاپېره تاو کړل. د دې نه یې د پیغمبر علیه السلام په شکل یو ګوډاګۍ جوړ کړ او د نر کجور په سر کې داسې یو پوزکې غوندې وي، دا غونچک پکې بند وي، ته تاو کړ او په مدینه شریفه کې یو کوي د بیر ذی اروان یا بیر زروان. څوک وایي د هغې په ویښ کې یو تیږه وه، راجح دا دی چې په سر د پاسه یو تیږه په خوا په دې کویانو پرته وه، خلکو پې بورقۍ ښوده، د هغې لاندې یې ښخه کړه. نو په حضور پاک مبارک د کوډې جادو اثر شروع شي. یو کار به یې کړی او ير به ورته وي دا مې جوړ نه دی کړی، او یو کار به یې نو کړی او ير به وي دا مې جوړ کړی دی. وجود یې درون درون لکه چا چې څوک تړلی. دې درمیان کې د مارونو ګوره ذهن کې واچوئ، حضور پاک مبارک خپل باقاعده جهادونه هم کړي دي، منځونه او روجې او د دعوت او د درس و تدریس سلسله چلولې. وجود به درون درون او ستړی ستړی به یا څلوېښت ورځې یا شپږ میاشتې یا یو کال بنا بر اختلاف د روایتو د اثر.
نو یو ځل د خوبه راپاڅېد ودو بخاري شریف کې د دې حدیث لګېسه شته نو بي بي عایشې صدیقې ته فرمایي وی عایشې ما له خدای پاک د خپلې بیمارۍ علاج راکړ وی د الله رسول هغه څنګه وی یو فرشته مې راله سر تک او یو خپو ته یو جبریل علیه السلام او یو میکائیل علیه السلام دا یو د بل نه تپوس کوي دا سړي باندې څه چل شوی ابل ورته وی په د سحر شوی وی دا پې چا کړی دی وی دا لبید او دا غلونو وی په څه کې کړی دی وی د دې د سر مبارک په ویښتو کې او دغه د ګومندې غاښي او ستنې پکې منډلې دا کوډه یې کم دی ښخه کړې ده دا بیر زیروان کوي کې دا به په څه ختمېږي وی دا به په دې دوو صورتونو ختمېږي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس باندې دی ورته واورو د مارونو اوږده خبره ده چې د پیغمبر خوب وحی وي پرون هم زمونږ په بخاري شریف کې دا مسله تېره شوه تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم سترګې اوده وي او زړه بیدار وي زمونږ په شان نه زړه متوجه وي وحی ته دا هر څه واورېدل دا دواړه صورتونه دي دی دم دی نو بي بي عایشې صدیقې ته دا خوب ووایي دو روایت دی یو کې راځي چې صحابه ولېږل بلکې وی په خپله لاړ نو دې تطبیق کوي زموږ علما لا ولې صحابه ولېږل بیا په خپله ورپسې مړه ما کوډه یې راوویسته نو ویښتله چې څوک غوټه ورکړي د دنیا غټ ساینسدان او انجینیر هم نشي کولاولی هغې ته نوک نه اړمېږي بل شی هم نه اړمېږي نو رسول الله مبارک چې به یو آیت پې قل اعوذ برب الفلق او چوپ پې کړی نو غوټه به کولاو شي اتفاقا د آیتونه هم یولس دي غوټې هم یولس واړه غوټې کولاو شوې استنې موم ایتې وغورځول نو واپس راغی نو بي بي عایشې ته فرمایي وی عایشې الله پاک داسې جوړ کړم لکه چا چې څه شی تړلی او پرېنېږي وی عایشې که هغه کوي دي لیدلی وې چې دا کوډه پکې ښه کأنما دا غي اوبه داسې وي لکه نګریزې چې خوشتې کې ټینګې او سخابین او د هغې په غاړه چې کوم د کجورو باغ و که هغې ته دې وکتل نو د هغې سرونه کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین عرب د بدشکله شي تشبیه د شیطان سره ورکوي موږ یې سپي خر سره ورکوو وی داسې بدشکله سرونه لکه د شیطان د سرونو علما وایي دې نه معلومیږي چې د کوډې سحر اثر دا په جمادات او نباتاتو باندې هم کېږي عایشه بیبي ورته څه وایي وی د الله رسوله چا چې دا کار کړی دی سزا وله نه ورکړې قسم دی حضور پاک مبارک له خدای څونه ښکلې خوی ورکړې وی عایشې زه اسم الله جوړ کړم نو د خدای مخلوق ته ولې ضرر ورسوم معافي منافقینو ته به نبي علیه السلام غږ نه کړ دی معاف دا د هغې دم شو